فاطمه رضی الله تعالی د دې رښتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زوم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو، وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله عنه راغی، وی مال خو را نکړه، تلل شته پیغام ولېږه کې دې شي تعالی درکې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی، وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي واغه د فاطمه رضی الله تعالی تفوس کو، نبی رسول الله سلام هغه تم جواب ورکاغله مور نکړه. علي رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو، دی خبر وکړه ویره مونږ له خیره نکړه کې دی علي رضی الله تعالی عنہ ورکی. دوی لاړ په علي رضی الله تعالی عنہ هغه سارا کې خان سره ول، دی ورته علي ته د فاطمه تفوس ولې نه کوي؟ داغه تاسو کې چې نبی رسول الله تعالی درکې کنه. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما سره دي سو زه په سبا باندې تاسو کما، زه خو نه مہر لرم نه کور لرم، نو زه به داغه څنګه تاسو کوم. علي رضی الله تعالی عنہ خپل کورم نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په جمعات کې پاتې کېده، د نبی علیه السلام د طرز جمعات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته، نور څه نشته، نو زه داغه تاسو څنګه وکم؟ نو صحابه کرام ته فرمایل وی نبی علیہ السلام ډیر مهربان دی او ستا خو د تر زوی د کېدې چې ستا سره ډوي حسابونه کې ته تاسو وکنه کېدې چې دا تاسو درناړو نبی علیہ السلام مونږ کې هغه ټیک ته راغې چې کله راغې نبی علیہ السلام اوس د صحابه کرام ولېګو دوی ورته ته ورشه شابه ورشه. نو چې دلال د نبی علیہ السلام خواته کې لاستو، نو شرمېده د شرم نه غوونه کو اسمونه نبی علیہ السلام ته علي سره راغلی وی او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه ایسه ونه د شرم غوونه کو را پاسې دو واپس راغی. هغه ورته تاسو کوی چل دی وکړو مال ته خبره نشو کړې، ما سو نه وی ما خو نشو ویلې ښه بل ورځ بیا ولې کو لاړ شي کنه ورشد تاسو وک کنه. علي رضی الله تعالی دوباره په بل ورځ باندې بیا ورغه، چې بیا ورغه بیا د نبی رسول الله سلام تاسو کو علي سره راغلی او د الله پیغمبر سره راغلی ومه ناس را پاسې د بیغه غونو کو د حیا د وجنه. بار صحابه تاسو کو علي سي چل دیو کو زه نبی عليه الصلاه والسلام ته نشم ویل، زه نشم ویل، زه ورته څنګه وام چې فاطمه مال راکا. صحابه کرام بیا ولیک ورشي شابه ورته دې چلاړو نبی عليه السلام پوښو، نبی عليه السلام څه شو پوښو یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو هغه په تاسو باندې راغلی کو نبی علیہ السلام سر علي رضی الله تعالی عنہ د سر غلې رچت کې الله پاک پیغمبر او په دې راغلم خو تاسو ته ویلې نشم، تاسو ته ویلې نشم، دې د پار راغلم، دې د پار راغلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علي فاطمه بزتا ته درکما، فاطمه بزتا ته درکما، خو چړم به زدا غینه تاسو کما زه د فاطمه نه تفوز کوم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشاله ده او که خوشاله نه ده. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي زه د فاطمه نه سو کما تفوز کما. او زمونږ غیرت یو دغه د پښتنو د لور نه د نکاح تفوز کوي نه نه لیک ته وي ته ځان له خوخه چال ترتا زه رشتہ وکما، خو د لور متعلق نه د لور ته تفوز کوم دا خو بی غیرتی ده، دا خو پښتونولي ده. زه به لور ته وایم چې ته خوشاله که خوشاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی، دا حق نه لري. ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتی یې او ستا لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور نه زیات حیادار ده، د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیادار ده. یا علی زبر د فاطمه نه سکوما تاسو کوما بیا به ته جواب درکم. نو او دا مسله وورای ډیر کړه ته مونږ داسې وینو چې لور بالغ جنې ده، عاقل جنې ده، دلته پلان وای زبر پلان کې ځکه ورکوم هغه چې وای د نکاح ماته منظور نه ده، جاړي خپای وینه کوم د نکاح پلاری و ستاره ځپه کې چاره واستي ده، پلاری بار نکاح ورلو کی د نکاح کیږي، د نکاح نه کیږي، د نکاح شوی نه ده. پلاری ورته وای ما
الله تعالی درکړي دی هغه ما قبول کړی ده څه شي قبله څه شي انت چې چا نکاح کیږي خو په خبره عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت د هغه رضا شرط کړی دی هغه رضا پکې شرط دی دا نکاح سره کیږي نه چې هغه خپای خو جهالت سره بس کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور تروري و دا غینوم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی خور و ده مشر خوري و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها د خور روغت د تروري ولا روغتا ویزه د فاطمه نکاح د علی سره کومه خو ته د فاطمه نه تاسو که ستا خورزه ده ته تاسو کو چې په دې نکاح باندې رضا ده کو رضا نه ده او دا مشر خزوه د نبی علیہ السلام خینی و او نبی علیہ السلام به اکثر د دې سره سروکار به کوي سره مشوره کوله دا ډیره پوه خزوه بردبار خزوه امانتدار خزوه خبره په امانت کې ساتله نو نبی علیہ السلام د خپل خینی ته وی ته د خپل خورزین ته تاسو کا زه د دې نکاح د علی سره کوم چې دا په خوشاله ده کو خوشاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کوم ترور و هغه فاطمه رضی الله تعالی کینه ولا وی خورزی ستا بابا ستا نکاح ستا د تر د زوی سره کوي دا خپل د تر زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علی رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشاله کو خوشاله نه فاطمه رضی الله تعالی ترور ته ویل وی تروري دا خبر به خپل بابا ته پخپل وکم دا ورته زو پخپل وکم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسته د یو ځای پکټ کې او داسې په دې ویختو کې ورلا په دې ګیر مبارک کې لاس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره لاس ولوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی فاطمه زستا سره یو مشوره کوم مال جواب راکا نو فاطمه رضی الله تعالی عنها چې بابا می سوای ما ته خود ترور په خپل باندې سوال جواب میلو شي وکړه نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستاده خستا په جدای باندې خفایما ستا په جدای باندې سیما خفایما ستانه می زړه نه کېږي چې ستانه جدا شمه او نور ما خپل اختیار تا ته درکړ چې ستا څنګه خوخه ده هغه شانتي زما خوخه ده په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی ځکه نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل ای فاطمه ستا متعلق په بیا زده الله سره کومه مشوره کومه ستا معاملې ز په الله باندې فریدما چې الله سوې زما هغه شانتي وکما فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام سره ناس ته چې په نبی علیہ السلام د وحی اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندی مبارک باندې خولې رالی چرالی جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي وای د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علی رضی الله تعالی سره خوشاله دي د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علی رضی الله تعالی سره کیږي دا وحی راوړه چې کله دا وحی راوړه او د وحی اثر ختم شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالى د علی رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغه سره کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی ته وروته بار ته وروته او منبر ته وخته او په منبر باندې بیان وکړو او ښکارای وی ما خپل لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه ما علی د نکاح باندې ورکړه او علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی علی فاسد مہر بندوبست وکا د مہر سوکا بندوبست وکا علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د الله پاک محبوبه څومره مہر وګورم څومره مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی 300 درهم دا وګورا علی رضی الله او دا زکا چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا غي مہرم 300 درهم دا غي د لور مہر بم سوري 300 درهم لاشه 300 درهم مہر وګوره علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده اوس بیا نبی علیہ السلام بعض روایتو کې راځي
علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل اذا الله محبوب ما سره خو شته دی نه، نو ما سره خو شته دی نه، زه اوس مهر چرته پیدا کم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل په غزوه بدر کې چې درته کوم زغره ملو شو هغه څه شو؟ اذا الله محبوب که یو زغره دا یو را سره استه خپل کور نو خو اس او زغره جهاد لساتل یا که یو استه را سره ایو را سره زغره د کوم په جنگ بدر کې ماته ملو شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلار شاه غزغره خرڅه کا اس مخرڅه په دې په جهاد کې زغره خرڅه کا الله مالک ته بل بدر کې. علی رضی الله تعالی عنہ د زغره واغستا اولاد عثمان رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی دا زغره خرڅوم وی ولی خرڅي وی زکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارک لپاره مہر وکما ما سره خو مہر نشته دی دا زغر رانواله. نو بعضی علماء لیکلي دي وی عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه زغره واپس کړه زغره ته سکړه دا واپس کړه زغره ته وانه غستا او د جیب نه زر درهم راواغستل زر درهم او فتو ورته نو چې څومره مہر دی خدای ورته ویلو وی 300 درهم زما د طرف ته د فاطمه مہر شو زما د طرف نه دغه مرکه عثمان سے ورته فرمایل او دا 600 درهم چې در سره کله وشي بیا به ماته واپس راکې بیا به ماته سره راکې واپس راکې. علی رضی الله تعالی راغی مہر بندوبست وکړو او بیا سموده تیریده غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک مکوا چې داغه نمخ کې وبله غزا شو او پای کې لګ مالی غنیمت راغی نو د علی رضی الله تعالی عنہ لاس لا غشپک سو درهم رااله اشپک سو درهم لاس لرالو نو چې لاس لرالو نو لاړو مازیګر ټیمو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته غشپک سو درهم ورکړو استا په ما باندې غشپک سو روپے پاتې شوی دا واله هم اصلور سو درهم خو تاغه خپل طرف ورکړو خو دا غشپک سو دی پاتې دا واله عثمان رضی الله تعالی عنہ ته هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو. نبی علیہ السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک د لپاره تیاری کوي د غزوه تبوک د لپاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیاروي جهاد لزو. وزعلی رضی الله تعالی عنہ سره خوشپک سو درهم هغه چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکړو په کوسو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې جهاد لاړ شمه. عثمان رضی الله تعالی مخله ورغه علی ولی وار خطای عثمان زمان محبوب اعلان وکړ چې جهاد له تیاری کوي ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې سبب دوبس کوم چې جهاد لاله شبا. عثمان رضی الله تعالی چې جیب تلاش کو زر درهم راوغست بیا ولا ورکړو دا زر درهم والا ځان له جهاد بندوبست په وکړه سامان په ځان لواله. دیو جن علی رضی الله تعالی فرمایل کنا ایمان چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي کنا نو ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي چې په وعده کې د زر درهم را کړیو او غزوه تبوک کې چې سباله پکار شو به زر درهم را کړو چې کله زه ویرم ما ته را یادېږي هغه را یادېږي. ها علی رضی الله تعالی مہر راوړو 300 درهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علی د کور بندوبست وکا ستا خو کور نشته ته په جمعات کې پاتې کېږي ما سره نو چې وعده کوي نو جمعات ته وعده نه کېږي کنه کور خو ځان له وګوره. نو علی رضی الله تعالی یو کور په کرای واغستو په کرای کور واغست چې په کرای کور واغستو دا الله پاک محبوب د کور مم سو کو بندوبست وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل عائشہ فاطمه تیار کا فاطمه تیار کا د علی رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی د سره دي سمنګزاو او نبی رسول الله صلی ورته فرمایلی زم واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی. نبی رسول الله صلی الله منځ کو د جمعه نو واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډیر نیازبینه لوري و دی ډیر سخت خپونه دی ور سره لک خپنیوي شو ودرېدو. نو عائشہ رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د اثر منګزاو کنه داسي ندی عائشہ رضی الله تعالی یو خبر وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندې و ډیره به خوشاله و چې مور د ژوندې و ډیره به خوشاله و چې ستا نکانم د علی رضی الله تعالی سره کیږي چې د عائشہ د خلین د الفاظ وتل د ور سره نبی علیہ السلام ولاړو په جړا شو چې وکړه وا خدیجه
خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودیږي نبی اسلام زبانه اسې غم او چې دنه عائشه دا غي نو واغستنه نبی اسلام بار چا کړی وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی اسلام आवाज تر وګو شو رامن ډکړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور او پلار د بتا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب استاد خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته دا غي نه زیات مين درکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او یا عائشه خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لری کې خودل ستا قوم زده کړی نشړل ما او خدیجه براله ما ته تسلی راکوله خدیجه ونو هغه تیار کا نبی علیہ السلام دسترګو مبارکونه وښ کې بيدي او د علی رضی الله تعالی عنہ د کور نه صرف سلور زنانه رالی سوتنه صرف سلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانه وله د نبی رسول الله سلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان را کول او کړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ورواچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راوغسته فاطمه په دې پټ کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نندرالي مخکې خدا سي نه راغله نن خو دې جامې ډېرې بدلې دي وی دا الله محبوبه چې د خپل جسم نه دي صادر راواغستو او په فاطمه دي صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمام فرشتو ستا لباس خپل کو تمام فرشتو زم ستا په لباس کې راغله ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوخ کې را روان وي جبرئیل ورته وی دا الله محبوبه اوخ کې د زمکه ته ورتا ونشي ورنه الله به قیامت قائم کی احتیاط کوه خیال کوه اوخ کدی ګور زمکه ته ونه رسی اوخ کزمکه ته ګورستا ونه رسی فاطمه رضی الله تعالی عنها سرور زنانه پس راغلی نبی علیہ السلام په خپل شړای کې رخصت کړله او چلاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام التورس ور دعا ورله وخته وی الله د دواړو ژوند د خوشاله ډکه الله د دواړو ژوند د خوشاله ډکه الله په اولاد کې ورله برکت واچي د دعا ورله وخته د واده ډومبې شپه ده علی رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی کنه فاطمه رضی الله تعالی لومبه او دس کړه ده لوټه ورته خې د علی رضی الله تعالی ته دوبو وی علی لومبه پاسه او دس وکا لومبه پاسه سو وکا او دس وکا او زه ګورم چې په داسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوند دي کوي زما د بابا د سنت څومره خیال ته ساتي علی رضی الله تعالی پاسه دو چې کله او دس وکو کنه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مصالح ورکړه مصالح ته خورکړه وی علی زم منس کوما تم منزکا او چې کله دواړه منزکو ته دعا غواړو زب په امین وامه ته دعا کوه زب په سوامه امین وام دام طریقه ده پکار د چې مور او پلار خپل بچو ته ودونه کوي کو زوی ده کو لور ده چې دا ورته وای لوري خاوند خواله راشي زوی ته وای زوی چې کله د خزي خواله لار شي د ټول لومبه دوه رکعات نفل وکي دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړي تاسو نو ژوند شروع کوئ یو نوې ژوند شروع کوئ